که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر شي زما به هیر نه شي دا ستا ښکلي باغونه د ډیلي تخت هېرومه چې رایاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه. د افغانستان له خلکو څخه د احمدشاه بابا لومړنۍ غوښتنه دا وه چې قبیلوي اختلافات پرېږدي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي وحدت تامین لپاره سره یو موټی شي. په همدې ترتیب د قبیلو د استازو لخوا د احمدشاه بابا دغه غوښتنه ومنل شوه او همدغه ملي یووالی د احمدشاه بابا د بریالیتوب سبب شو. احمدشاه بابا یو غښتلی او متحد حکومت جوړ کړ. سیاسي او جغرافیایي پولې وټاکلې او د افغانستان نوم یې پرې کېښود. احمدشاه بابا زموږ د هیواد یو دین پالونکی، هیواد پالونکی، علم دوست، عادل، مهربان او د ټولو غوره اسلامي اخلاقو او افغاني سپېڅلو خویونو خاوند ملي مشر و. هغه شاعر او لیکوال هم و، یو ننګیالی او توریالی فاتح هم و او په یو داسې هیواد کې واکمن شو چې د وړو وړو حکومتونو او استعمار په واسطه تجزیه شوی و. احمدشاه بابا لومړی افغانان یو ملي یووالي باندې راټول کړل او ټول ملوک الطایفي قوتونه یې په یو ملي چوکاټ کې راوستل او یو لوی خپلواک افغانستان یې رامنځته کړ. احمدشاه بابا د خپلې واکمنۍ په ټوله دوره کې داسې ویاړلې کارنامې ترسره کړې چې زموږ په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوي دي او د ټولو افغانانو په زړونو کې داسې ژور ځای موندلی چې زموږ د ملت لوی او وړې له درنښت او ګرانښت څخه بابا بولي. د افغانستان بنسټ ایښودونکی دغه ستر او نومیالی افغان په 1993 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او کندهار کې د مبارکې خرقې تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.